د هغې نه به د ورور ناشنا سوال کړی د هغه ده وایي سیرت کې دا راځي او په حدیثونو کې دا راځي چې د عمر بن خطاب رضی الله عنه به شیطان یریدو او په یو حدیث کې دا راځي چې شیطان راغلی او په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او بیا رسول صلی الله علیه وسلم په مانځه کې نو څنګه دا شیطان د عمر بن خطاب نه دومره یریږي چې لاره بدلي او د رسول صلی الله علیه وسلم نه یریږي دا خواله راځي الجواب په صحیح حدیث کې دا راغلی متفق علیه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم عمر بن خطاب ته وی والذي نفسي بيده په هغه رب مې د قسم دی چې په لاس کې زما ساده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا الا سلك فجا غير فجك وی چې کله ته په یو لار ځو شیطان مخې ته راشي نو هغه لار بدله کړي په بله لار روان شي او رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر د زنانو سره ناستو زنانو ته تپوسونه کول اوازونه یې اوچت کړي زنانه چې یو ځای کې راجمع شي بیا سمې چغې وایي او رسول صلی الله علیه وسلم موسکی و هغو ته وایي غلی شي غلی شي او نه غلی کېدو په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه چې څنګه راغی ټولو منډې کړې نو عمر بن خطاب رسول ته یا رسول الله سبحان الله وایي زما نه ویرېده وایي ستا دغه یې نه کوو نه غلی کېدې نو رسول صلی الله علیه وسلم عمر ته شیطان هم تښتي بیا په صحیح حدیث کې دا ثابت دي چې رسول صلی الله علیه وسلم په مانځه ولاړو او شیطان راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته شیطان ونیو اوس د ورور دا سوال دی او ډېر سوچ به دې مسله کې کړی دی ځکه دې ته رسېدلی او سوال چې کله فایدهمن وي نو سړي له پکار دی چې ویې کړي هېڅ خبره نه ده په زړه کې څه خبره راشي چې پټه ساتي پټه ساتي کومې پورې پټه ساتي واضح که د دې جواب سبحان الله امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب د طریق الهجرتین بلکل دقه مسله پکې بیان کړې ده هغه دا وایي د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې کوم شیطان و رسول صلی الله علیه وسلم په هغه باندې زورور شو نو هغه اسلام قبول کو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم ته د شر څه نه وي هر سړي سره شیطان وي که نه د رسول سره چې کوم هغه څه چل کړه اسلام قبول کو رسول صلی الله علیه وسلم پې زورور شو عمر بن خطاب چې به شیطان به عمر ولید نو هغه به ته وتښتېدو نو دغه وایي امام ابن القیم رحمه الله وأين من يهرب من عدوه وی کم ځای کې هغه سړی چې د هغه نه دشمن وتښتي او کم ځای کې هغه سړی چې دشمن راونیسي د دې مرۍ نه وراویې پرځوي د رسول صلی الله علیه وسلم څه جلي وکړو ویې نو مانځه کې یو پیر نیولی صحابه کرامو ته یې رسول الله ته داسې مخکې شو لاس ته هم داسې مخې ته کړو څه چل وی شیطان مې نیولی او ما وی چې تړه مې د ستنې پورې هو چې سهار د مدینې د ماشومانو مې ووینې بیا راته د سلیمان علیه السلام خبر رایاده شو او د عمر بن خطاب نه به تښتېدو وایي دواړو کوم یې زورور دی اوس رسول صلی الله علیه وسلم دی جواب شو رسول صلی الله علیه وسلم زورور دی وینیو تړه مې وی او د هغه نه وتښتېد و دوه کسان دي مثال یې ورکوو دوه کسان دي دواړه تکړه دي مشهور دي چې دوی دواړه زورور دي دا یو په یو ګلۍ باندې تېرېدو مخې ته دشمن راغی چې کله یې ولید وتښتېد دی زورور دی ځکه چې دشمن ته څه شو وتښتېد دی بل د دشمن راولي او د ځمکې د راواچو د دماغ ورسې یې ترې وویستو کوم یې زورور دی اچھا چې ونیو چې راویې پرځو زورور دی د هغه یو نه چې د هغه نه دشمن وتښتېد نو رسول صلی الله علیه وسلم زورور دی د چا نه د عمر ابن خطاب رضی الله عنه او دا پیغمبر دی او هغه صحابي دی په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق دی واضح شو مثلا